هر سړی ته چې د کلی نیت خراب شي، هر سړی ته چې د کلی نیت خراب شي، پر لمن یې تور زما د یارۍ کېږدي. ګرانو مینوالو ستړي مه شي، احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریان د وړ یم، خپرونه ده هنداره. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د تل په څېر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې د کار او د معیار ادیبان، لیکوالان، شاعران در وپېژنو. نو نن په دغه لړ کې راغلی یو شمالي وزیرستان ادا کې کلي ته، چېرته چې فاروقي داوړ صاحب ژوند کوي. نو نن به د فاروقي داوړ صاحب سره د شاعرۍ په هکله خبرې اترې کوو او تاسو ته به شاعري هم ترې ناروو. نو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې او فاروقي داوړ صاحب تاسو ته مینه هرکلی، ستړي مه شئ یا ستړی مه شئ. جنتي تاسې ډېره مننه چې تاسو راغلي، میسته مې واخلو کړو. تاسې ډېره مننه، ډېره شکریه. مننه فاروقي داوړ صاحب. هسې خو تاسو په ادبي دنیا کې د فاروقي داوړ په نوم پېژندل کېږئ. که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شان پېژندګلې وکړه نو دا به زیات خوند وکړي. نوم مې سجاد الله دی، تخلص مې فاروقي دی او د ایدکو سره تعلق لري. ډېره مننه فاروقي داوړ صاحب. نو د پروګرام په دې برخه کې به زموږ مینوالو سره تاسو څه شریک کول؟ بس اریان صاحب داسې روماني شعرونه دي سوسې وی چې یار سره کیسې چې کله خپلې کا، یار سره کیسې چې کله خپلې کا، لا کې به په هر من زنده ګلې کا. او لاس د یارانې چې را کړې دی، لاس د یارانې چې را کړې دی، ځکه د خوښۍ نه بلې بلې کا، لا کې به په هر من زنده ګلې کا. وی چې یار که راته ووایي چې زړه روکا، یار که راته ووایي، یار که راته ووایي چې زړه روکا، زړه سوي خو زړه به ورته ولې کا، لا کې به په هر من زنده ګلې کا. یار سره کیسې چې کله خپلې کا، یار که راته ووایي چې زړه راکا، یار که راته ووایي چې زړه راکا، زړه سوي خو زړه به ورته ولې کا. یار سره کیسې چې کله خپلې کا، لا کې به په هر من زنده ګلې کا. وی چې یار آخري مقطع د اریان صاحب وی چې یار د فاروقي دګ ډېر ښکلی دی، یار د فاروقي دګ ډېر ښکلی دی، پټ یې په سینه کې خو بیا ولې کا. یار سره کیسې چې کله خپلې کا، لا کې به په هر من زنده ګلې کا. ډېر الله نور به سره سره شریک کوو. بس اریان صاحب یو بل شعر ده ارشاد چې ما په زړه کې د کتاب د محبت، ما په زړه کې د کتاب د محبت، را معلوم دی هر یو باب د محبت. چې زما د یار تعریف ته پکې شوی، چې زما د یار تعریف ته پکې شوی، ځکه ډېر کوم آداب د محبت. په الفاظو یې ګمان کېدلی نشي، په الفاظو یې ګمان، په الفاظو یې ګمان کېدلی نشي، زما زړه یې کړو شباب د محبت. وی چې ښکلوم یې په سر سترګو یار دپاره، ښکلوم یې په سر سترګو یار دپاره، که پرې زه شمه کباب د محبت. چې زما د زړګي زنګ هم ورته راځي، چې زما د زړګي زنګ هم ورته راځي، چې زما د زړګي زنګ هم ورته راځي، حقیقت کې هم دریاب د محبت. او که مغدي اخر زمان په جهان راشي، را بشي بیا انقلاب د محبت. او فاروقي ډک ایمان دې پرې راوړی، فاروقي ډک ایمان دې پرې راوړی، راته جوړ د غم سباب د محبت. زبردست. نور به سره سره شریک کوي. بس داسې وسې نوره شعرونه دي. ارشاد وی چې خاورې سره خاورې که ځواني، خاورې سره خاورې که ځواني، غرڅوک په دې لاسونه ښکلوي. وی چې چېرته د یو پیر سره بیعت وکړه، چېرته د یو پیر سره بیعت وکړه، جوړ شه هم درویش نقشه بندي، غرڅوک په دې لاسونه ښکلوي. وی چې هر څه به د زړه په سترګو ووینې، هر څه به د زړه په سترګو ووینې، هر څه به د زړه په سترګو ووینې، کله چې عاشق شي په نبي، غرڅوک به دې لاسونه ښکلوي. وی چې زړه کې همیشه الله الله وایه، زړه کې همیشه الله الله وایه، دی وړه وختونه قیمتي، غرڅوک به دې لاسونه ښکلوي. وی چې جام اسم اعظم چې چانوش کړی دی، جام اسم اعظم چې چانوش کړی دی،
ذکر کړي په شان د لیوني هر څوک به دې لاسونه ښکلوي وی چې وکړه د نیکانو ملګرتیا مدام وکړه د نیکانو ملګرتیا مدام خلق خواخوا تصوفي هر څوک به دې لاسونه ښکلوي وی چې نوره تو بګار شه پروکي دک نوره تو بګار شه پروکي دک ډېره دې ودا خپله مرضي هر څوک به دې لاسونه ښکلوي خاورې سره خاورې کزوني. ډیره مننه فاروقي داور صاحب چې موږ سره په پروګرام هنداره کې نستې وکړلو. ګرانو مینوالو دا و فاروقي داور صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړې او تاسو ته مې شاعري هم ترېنه واروله. اوس د پروګرام په اخر کې ما اریان داور، علم داور، حبشي داور، فاروقي داور ته راکړه اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.